دا د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو ریاست دی. دلته د ورځې په لسګونو کسان خپل شکایتونه د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو رسوي. موږ د شکایت کوونکو له جملې حاجي نور محمد د پروان ولایت اوسیدونکی راغږولی. هغوی رانه د فتح په لومړیو کې موټر په زور واخیست او ویې ګواښلم که د موټر غوښتنه وکړم وبه مې وژني. اولادونه او کورنۍ مې غمجن وو. ما ته یې د مرګ ګواښ کړی و. هغه زورواکو په ما باندې ډېره اختیاره راکړې وه. بیخي 3 شپې زه له کور نه نادرکه شوی وم. بیا راغلم چا راته ویل چې امر بالمعروف وزارت ته لاړ شه چې هلته دې عریضه وکړه چې تا پوښتنه وشي. هغه د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو ریاست له مسؤلینو خپله خوښي داسې ښودله. موږ ډېر راضي یو او موږ ته معلومات وشو. زه خو د ادارو کې ګرځم د امر بالمعروف ډېرې پوښتنې ډېرې هغه کومکونه خلکو ته کوي. ملت ډېر ته خوشحاله ده. ملت غونډ راضي ده ته ډېر زیات راضي ده چې کومکونه کوي خدمت کوي د خلکو خبرې اوري. د خلکو جایدادونه غصب دي دا اوس په زور نیولي دي. زورواکو نیولي دي. زورواکي دې قات کې بعضې راوتلي دي پیدا شوي دي او نیولي دي. د امر بالمعروف وزارت پوښتنه کوي ګیږنه کوي. موږ ډېره زیاته ته مننه کوو. د دې قضیې د حل په تړاو د دې ریاست رئیس مولوي صدیق الله داسې وایي. حاجي نور محمد داسې یو مسله وه چې د پروان ولایت اوسېدونکی دی. نو د فتحې په اوله ورځ باندې د یو کروزین موټر لنډ کوزر موټر طالبانو په اشتباه کې بیولی و. نو د هغه وخت څخه د دوی هغو طالبان سره موجود و هغوی استعمالوی. وروسته حاجي نور محمد چې و د امر بالمعروف سم شکایاتو په دغه اداره باندې خبر سو. د دغه کال د روژې پر 15 تاریخ باندې دلته د امر بالمعروف سم شکایاتو وزارت ته راغلی. بیا زموږ سره خبره شریکه موږ یې شکایت واورېدی او دا مو تحقیق وکړئ پلټنه مو وکړه. بیا مو د ده موټر پیدا کړئ او د ده موټر د شوال د میاشتې پر 14 تاریخ باندې مو بیرته د ده موټر حاجي نور محمد ته تسلیم کړئ. د یادولو ده چې د دې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې په تیرو څو میاشتو کې یې د پلازمینې کابل په شمول په ډیری ولایتونو کې سلګونه قضیې حل کړي دي.